د شاه ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د بشري اړتیاو د ارزونې سازمان وایي چې د امریکا مرستو بندیز افغانستان کې بشري وضعیت نور هم له ننګونو سره مخ کوي. یاد سازمان ویلي پر افغانستان د امریکا د مالیه او بشري مرستو بندیدل به افغانانو ته سختې پایلې ولري. دغه سازمان د دې مرستو د بندیدو له امله تر ټولو ګواښ ته نږدې هغه کسان یاد کړي چې مستقیم او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. امریکا چې د ملګرو ملتونو د سازمانونو او ادارو لوی تمویلونکی هیواد دی، پر دغو ادارو د تمویل بندولو افغانستان هم بې اغېزې نه دی پرېښی. ورته مهال نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو مرستو په بندېدو سره په نړۍ کې د لوږې او قحطۍ سره د مبارزې سیستم زیانمن شوی دی. تیر کال له هیواد څخه 15,000 میټریک ټنه طبي توکي صادر شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو خبر ورکړی چې تیر 2024 کال کې له افغانستان څخه 15,200 میټریک ټنه طبي توکي نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي چې په دغو صادراتو کې تر ډیره انج او شیرین بویه شامل دي او شاوخوا 20 میلیونه امریکایي ډالره ځینې ترلاسه شوي دي. د جواد په وینا دغه طبي توکي پاکستان، ایران، چین، قرغیزستان، هندوستان، جاپان، متحده عربي اماراتو، ترکیې، امریکا، کاناډا، اوکراین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. هیواد کې دولتي کارمندانو ته د جدي میاشتې د معاشونو د ورکړې لړۍ پیل شوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې نن شنبه په هیواد کې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې بهیر پیل شو. د معلوماتو له مخې د جدي د میاشتې د معاشونو لړۍ به په دې اونۍ کې بشپړه شي. تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د مالي کال په پیل کې عموماً بودیجوي کسر رامنځته کیږي او دوی هڅه کوي چې د مالیاتو راټولولو سره سم معاشونه توزیع کړي. د نوي کابل ښار عالي پارسل پراختیایي پلان جوړ شو. د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست شیخ حمدالله نعماني د نوي کابل ښار د لومړي پاس عالي پارسل پراختیایي پلان وضع کړ. د هیئت وزارت د خبرپاڼې له مخې د دغه پلان تر وضع کېدو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دې ښار د لومړي پاس عالي پارسل چارې لا پراخه او ګړندۍ شي. د کور او ښار جوړولو وزارت په دې خبرپاڼه کې ډاډ څرګند کړی چې په اوسني کابل ښار کې د اسانتیاو په رامنځته کولو او هیوادوالو ته د معیاري ښاري خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د نوي کابل ښار چارې چټکې کړي دي. نوی کابل ښار د کابل په شمال ختیځ کې په 320,000 جریبه ځمکه جوړیږي او له اوسني کابل ښار څخه شاوخوا 1.5 برابره لوی دی. نتنیاهو ویلي چې سعودي عربستان د پخپله ځمکه فلسطین جوړ کړي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې سعودي عربستان پراخه تشه ځمکه لري او کولی شي یو فلسطین هیواد پکې جوړ کړي. نتنیاهو له 14 کانال رسنۍ سره په مرکه کې ویلي سعودیان کولی شي چې سعودي عربستان کې یو فلسطیني هیواد رامنځته کړي ځکه چې دوی شاړه ځمکه ډیره لري. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې له سعودي عربستان سره د اړیکو عادي کولو لپاره د هیواد په توګه د فلسطین رامنځته کول اړین دي، نوموړي دا د اسرائیلو لپاره ګواښ وګاڼه او هغه یې رد کړل. بلخوا د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې اسرائیلو سره د اړیکو بیا رامنځته کول به د هیواد په توګه د فلسطین جوړېدو پورې تړلي وي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غزې له اوسېدونکو غوښتي وو چې دغه سیمه د اوسېدو جوګه نه ده او باید ترې وځي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او خپله حماس ډلې دغه وړاندیز رد کړ. ټرمپ یو ځل بیا افغانستان کې د نظامي تجهیزاتو پر پرېښودلو نیوکه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا افغانستان کې د پوځي تجهیزاتو پر پرېښودلو نیوکه کړې او دا یې احمقانه پرېکړه بللې ده. ټرمپ زیاته کړې په افغانستان کې د لسګونه میلیارده ډالرو په ارزښت د وسلو او پوځي وسایلو پرېښودلو ته هیڅ دلیل نشته او غواړي دغه وسلې بیرته ترلاسه کړي. که څه هم طالبانو له دې وړاندې د امریکا د یادې غوښتنې په غبرګون کې ویلي وو چې پوځي تجهیزات به ورته ونه سپاري، خو ټرمپ وایي چې له طالبانو به یاد پوځي تجهیزات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان رسنیو راپور ورکړی چې ازبکستان وچ اورلکې چې شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د افغانستان د پخواني حکومت د نسکورېدو په مهال دغه هیواد ته لیږدول شوي وي امریکا ته سپارلي دي. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان تیره میاشت 18,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې پاکستان 13 جنوري میاشت کې 18,300 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. ملګري ملتونه وایي په دې کډوالو کې 1000 تنه د پاکستان حکومت په جبري ډول ستانه کړي دي. د یاد سازمان د راپور له مخې پاکستان د 2023 میلادي کال له سپټمبر راهیسې له 800,000 زیات افغانان افغانستان ته لیږلي دي.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په جبري توګه د افغانانو په زور ستنولو پراخې نړیوالې اندېښنې پیدا کړي دي. د راپورونو له مخې نن یکشنبه هم پاکستان 42 افغانان د تورخم له لارې هیواد ته اړولي دي. امنیت شورا د داعش ګواښونو په اړه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خبر ورکړی چې راتلونکي دوشنبه د داعش د ګواښونو په اړه غونډه جوړوي. امنیت شورا داسې مهال د داعش د ګواښونو په تړاو ناسته کوي چې د طالبانو حکومت وایي د یادې وسلوالې ډلې سره یې مبارزه کړې او له منځه یې وړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په دې راپور کې راغلي چې د داعش خراسان څنګه افغانستان او بهر ګواښونه پیښوي. تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته د سیګار په راپور کې راغلي چې د داعش خراسان څنګه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د طالبانو 8 لوړپوړي غړي وژلي دي او په 2024 کال کې په افغانستان او بهر ځینو هیوادونو کې د 80 بریدونو مسؤلیت منلی دی. د داعش خراسان څانګې تېره میاشت په کابل کې د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو پخواني وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژلو مسؤلیت هم منلی و. ملګرو ملتونو د غزې اوسیدونکو لپاره د نړیوال تمویل غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په فلسطین کې د بیړني بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې د پراخ تمویل غږ کړی دی. انتونیو ګوتریش په خپلې ایکس پاڼې لیکلي چې پر غړو هیوادونو بسپنه ورکوونکو او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د بشري عملیاتو بشپړ تمویل وکړي او په فلسطین کې د خلکو بیړنۍ اړتیاوې پوره کړي. نوموړی وایي د فلسطین خلک چټک، بې ځنډه او دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندې ادارې هڅه کوي چې دا ملاتړ پراخ او زیات کړي. ګوتریش داسې مهال د فلسطین لپاره د پراخو مرستو او ملاتړ غوښتنه کوي چې امریکا متحده ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې بندي کړي دي چې د ملګرو ملتونو اړوندو بشري ادارو زیاته برخه تمویلونکی هیواد دی. د فرانسې جیټ الوتکې اوکراین ته ورسېدې. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې د یاد هیواد میراج 2000 جیټ الوتکې اوکراین ته رسېدلې دي. یاد وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې فرانسې په وروستیو میاشتو کې ډیری اوکراینیانو پیلوټانو ته روزنه ورکړې ده او په وینا یې دغه الوتکې به د اوکراین له هوایي حریم دفاع وکړي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون تیر کال ویلي و چې هیواد به یې اوکراین ته میراج 2000 الوتکې ورکړي او اوکرایني پیلوټان به وروزي. فرانسه داسې مهال اوکراین سره د الوتکو مرسته کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ په ورګرځېدو سره د خبرو له لارې د روسیې او اوکراین د روانې جګړې پای ته رسولو ته بحثونه ډېر شوي دي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.